د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام، وخت مو په خیر، ستړي مشه. په موکړې سلورو ډیرو مهمو خبرونو ته د پاکستان لپاره پکې بد خو د افغانستان لپاره خبر شته. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې زورګونه ښوونځي جوړیږي. ملګري ملتونه د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې 4000 ښوونځي جوړوي. د راپورونو له مخې دغه هوکړه د ملګرو ملتونو او طالب استازو ترمنځ په دوحه کې ترسره شوې او د دې هوکړې له مخې طالبان به تر خپل واک لاندې سیمو کې دغه ادارې ته اجازه ورکوي څو زرګونه ښوونځي چې نجونې او هلکان به پکې زده کړې کوي فعال کړي. د طالبانو او یونیسف ادارې مسؤلینو ټلګراف ته ویلي چې دغه ښوونځیو مالي ملاتړ به د انګلستان او امریکا هیوادونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستاني پولیسو لخوا د دې غورځنګ د مخکښ غړي علي وزیر د خلاصون لپاره د نړیوالو لاریونونو خبر ورکړی. پښتین په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه لاریونونه به نن ترسره کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ غړی علي وزیر وړمه ورځ په پېښور کې د یوې جوړې شوې غونډې په پای کې د پولیسو لخوا نیول شوی دی. په 13 ساعتونو کې په پاکستان کې د کرونا وبا له امله 83 تنه مړه شوي او 2922 نور پرې اخته شوي دي. په دغه هیواد کې د کرونا له ویرې د دیني مدرسو د تړلو امر هم شوی دی. د پاکستان د عامه روغتیا وزارت د ارقامو له مخې تر دې دمه په پاکستان کې د کرونا له امله 9144 تنه مړه شوي دي. او وروسته اعلان خبر ده چې پاکستان وايي دغه هیواد ته د طالب پلاوي سفر د هغو سیاستونو برخه ده چې له مخې غواړي افغانستان کې دایمي سوله راشي او روانه جګړه د خبرو له لارې ختمه کړل شي. بلخوا افغان دولت هیله ښودلې چې پاکستان ته د طالب پلاوي سفر د سولې پروسې سره مرسته وکړي. ولسمشر غني له عمران خان سره په یوه ټلیفوني مکالمه کې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډېرېدل او وروستۍ جګړې د جدي اندېښنې وړ بللې دي او له پاکستاني غوښتي چې دلته د اورباند په تامین کې همکاري وکړي. لیدونکو له ملتیا مننه، ښې چارې.